یعقوب علیه السلام غم دومره درونو او دومره اوږدو چې د سترګو رڼایي یا د سترګو نظر چې د یعقوب علیه السلام ختمیږي د ډیر غم د وجې نه، د هغه جدایي د وجې نه چې هغه کله هم هغه نشو برداشت کولی. خو بیا هم یعقوب علیه السلام د رب العالمین نه ناامیده نه و، بلکې خپل غم او خپله شکوې چې د خپل رب ته کوله. قال انما اشکو بثي وحزني الى الله. او دا غم دومره درونو دومره درون چې د یعقوب علیه السلام د سترګو نظر لاړې، وبيضت عینه من الحزن فهو کظیم. بیا هم د دې خاتمه څنګه کېږي؟ الله رب العالمین د یعقوب علیه السلام غم ختمی او هغه جدایي چې هغې کلونه واغستل، هغه جدایي ختمیږي او هغې ته د زړه ټوټه چې یوسف علیه السلام د هغه میلاویږي او بیرته د سترګو روښنایي راځي. دا موږ له سبق دا راکوي محترم ورونو، که چېرته تا باندې هر قسم مصیبتونه راشي، غمونه راشي، تکلیفونه راشي، کله هم چې د رب العالمین نه ناامیده کېږم او همیشه خپل غم، خپل مصیبت، خپل حزن چې دی خپل رب ته پیش کوه او د هغې نه چې د ختمېدلو دعا غواړه، ځکه که شپه څومره هم اوږده شي نو د سحر راتګ چې دی هغه یقیني دی او موږ سره د رب وعده کړې ده ان مع العسر یسرا. د هرې سختۍ نه وروسته چې دی اسانتیا چې دی راځي، خو چې کله انسان په دې باندې یقین ولري او په خپل رب باندې ښه ګمان وکړي.